مقاومت جبهې پنجشیر کې څلور طالبان وژلي. په پنجشیر کې ځایي سرچینې خبر ورکوي چې دغه جبهې ځواکونو په دغه ولایت کې د طالبانو پر یوې پوستې برید کړی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه برید نن سه شنبه د سرطان په 14مه نیټه د شوتل ولسوالۍ ارزوي درې ته څیرمه شوی دی. سرچینه زیاتوي چې په دغه برید کې چې د طالبانو پر نوې جوړه شوې پوسته ترسره شو، څلور طالبان وژل شوي او پاتې نور له سیمې تښتېدلي دي. طالبانو تر اوسه د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې دغه برید په پنجشیر کې د طالبانو او ملي مقاومت جبهې ترمنځ له څو ورځو جګړې وروسته شوی دی. بلخوا حامد کرزي ویلي کابل کې تیره غونډه د طالبانو خپلمنځي ناسته وه. وایي ما د لوی جرګې غوښتنه کړې وه چې ټول افغانان پکې استازي ولري او د افغانستان د اساسي قانون تغییراتو او رسمیت پیژندنې مسایلو باندې بحث وکړي. هغه ویلي د ملي او مهمو مسایلو پر ځای په یاده غونډه کې پر کوچنیو موضوعاتو خبرې شوې دي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.